او تاسو بچرته د حافظ صاحب نه لیدلې زمونږ شیرګړ کې خو نشتا او کدل ته یې په بړنګوله کې چې حافظ صاحب وفات شو قرآن ته بره پاتې شو لیدلی مې چرته او خپه یې یار او نه خو کوئ ګن دا خبرې لګې داسې معمولي شانتې د لاین نه بار شوې زه پوه شوم که نه د سیاست دا ټکی وران دی بس او دا زمونږ مجبوري ده نو څه وکړو ځکه مجبوري ده زمونږه علما ناستی که دا خبره ما نه کوله نو قیامت کې به راته حضور علیه السلام وی چې اے ګم شیطانا تا خلکو ته خبره ولې نه کوله علما ناستی الساکت عن الحق شیطان اخرس چې یو حق مسله شروعی او دلته مولوی صاحب خلا پاکا کړه نو حضور علیہ السلام وی دا مولا ګم شیطان دی موږ دې نه یریږو تاسو نه یو که جومات نه وباسئ نو خیر دی پروا نشته که دلته ودرېږي چې مولوي صاحب باس نورې خبرې ونه کوې زموږ پروا نه وي په دوی باندې ځکه دا خبرې به تېرې شي بل کلي ته به کډه ویسم د لوږې ژوند به تېر کړم سپوره به وخورم او قیامت کې چې حضور علیه السلام له ورشم او راته وایي چې ګونګ شیطانه ته څه له راغلی نو څه جواب به حضور علیه زموږ دا مجبوري ده نور څه مجبوري قسم دی که زموږ نور څه مجبوري بس دغه یو خبره ده نو څه او نه راته کوئ خیر دی خفه کېږئ ما وایو یو زه مېلمه یم او د مېلمه خلک کنځل یم برداشت کوي پښتنو به پخوا داسې کول اوس راته پته نشته او کنځل موږ نه کوو خدای دې زموږ په ژبه کنځل نه راولي نه موږ چاته خیرې کوو خدای دې زموږ په ژبه خیرې نه راولي تاسو پوه شوئ زما په دې خبره نو دا زموږ شیرګړ کې خو حافظ صاحب وفات شي او قرآن ورسره لاندې ځي دلته راته پته نشته مولوي صاحب وفات شو خو علم ورسره لاندې لاړی بچو ته پاتې شو وایې که نه قرآن ورته پاتې شو ځکه الله پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دې قوم ته دې ووایه چې دا تاسو پسې پسې نښتي دا د نه پاتې دي نو نه وګټه چې ضرورت دې پې پوره شي او اصل اساسه ستا ده ایمان او قرآن دی ځکه ایمان او قرآن در نه پاتې کېږي نه دا به د قرآن سر ته ولاړي قرآن به په تله د میزان کې د نیکو طرف ته قرآن با الله ته په قیامت کې وایي نه هغه سړی دی چې د شپې لوستلی م د ورځې را باندې عمل کړی ځکه دا د کردار په بنیاد باندې قرآن چې چا یاد کو فاحل حلاله وحرم حرامه دا نوی پیغمبر علیه السلام چې تش الفاظ یاد کړل او ژوند به د عیسایانو په شان دی شکل و صورت به د یهودیان وي نه حضور علیه السلام وی کردار بم د قرآنی فاحل حلاله وحرم حرامه حلال د قرآن حلال وګڼل حرام حرام وګڼل د کردار په بنیاد با د دې حافظ صاحب پلار ته او مور ته د قیامت په ورځ د جنت تاج ور په سر کیږي